په غزه کې د اسراییلو د بریدونو شدت. الجزیرې راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ په غزه کې 50 هوایي بریدونه ترسره شوي. هغه بریدونه چې ډیری یې د غزې ختیځې سیمې په نښه کړي او د راپورونو له مخې 42 فلسطینیان پکې ووژل شول. له دې شمېر څخه 40 د غزې ښار او د دې سیمې په شمال کې ووژل شول. دغه بریدونه څو ساعته وروسته له هغه وشول چې د اسراییلو پوځ د غزې د شمالي اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې سمدلاسه خپلې سیمې پرېږدي. د دې پوځ ویاند ویلي چې عملیات به د حماس د بنسټونو د ویجاړولو لپاره په شدت او پراختیا سره دوام وکړي. بریدونو د دوشنبې په ورځ هم دوام درلود. الجزیرې راپور ورکړی چې له سهار راهیسې 22 کسان وژل شوي دي. د قربانیانو په منځ کې څه کم 10 کسان د زیتون په ګاونډ کې د بشري مرستو د ویش په ګودام کې د برید له امله ووژل شول. 2 نور کسان په داسې حال کې په ډزو ووژل شول چې دوی په رفح ښار کې د ویش مرکز ته نږدې د خوړو ترلاسه کولو لپاره تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له اسراییلو غوښتي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د غزې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر موږ ته وایي چې ملکي وګړي هره ورځ وژل کیږي او ټپیان کیږي. د اسراییلو په هوایي بریدونو کې یا د هاوان په ډزو کې یا د خپلو کورنیو لپاره د خوړو موندلو په هڅه کې د غمجنې پیښې باید هیڅکله عادي ونه ګڼل شي. په ورته وخت کې د اوربند هوکړې ته د رسیدو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري. د مصر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې قاهره د ځینو اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د 18 ورځني اوربند لپاره په پلان کار کوي. خو حماس ټینګار کړی چې دوی یوازې هغه وخت د پاتې ټولو 50 یرغمل شویو کسانو خوشي کولو ته لیواله دي چې اسرایل په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي او جګړه پای ته ورسیږي. اسرایل دا شرط رد کړی او د حماس د مشرانو د تسلیمېدو بې وسلې کولو او له غزې څخه د وتلو غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي و چې د اسرایلو لومړی وزیر له حماس سره د یوې هوکړې او د اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو په اړه کار کوي. بنیامین نتانیاهو هم ویلي دي چې له ایران سره د اسرایلو 12 ورځنۍ جګړه چې هغه یې د اسرایلو بریا ګڼي د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره یو فرصت رامنځته کړی دی. اوس له دې بریا وروسته ډیر فرصتونه شتون لري، ډیر زیات فرصتونه. لومړی د یرغمل شویو کسانو ژغورل. البته موږ باید د حماس د ماتولو لپاره د غزې مسله هم حل کړو. خو زه اټکل کوم چې موږ به دواړه اهداف ترلاسه کړو. له دې سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره د منځګړو د فشار سره سره اصلي اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. اسرائیل یوازې د لنډمهاله اوربند او د جګړې د بیا پیلولو امکان سره موافق دی، خو حماس د جګړې بشپړ پای او له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل غواړي. هغه څه چې په وار واري په وروستیو میاشتو کې خبرې اترې په ټپه درولې دي.